زمونږ نه اکثر خلک دا تپوس کوي چې مونږه د قربانۍ دپاره د چا نه پیسې قرض کو او بیا په هغې باندې قرباني وکړو، نو آیا دا زمونږ دپاره جایز دی او که جایز نه دی؟ نو د دې مسلې جواب خو دا دی چې یو کس دی چې هغه صاحب نصاب دی. صاحب نصاب مطلب دا دی چې د ده سره 7.5 تولې سونه وي، یا د ده سره 52 تولې چاندي وي، یا د سره نقدي وي چې هغه د 52 تولو چاندۍ قیمت ته رسي، یا د سره مالی تجارت وي، یا د دې نه علاوه د ده سره سلګه سونه وي او سلګه چاندي وي، یا سلګه ډېره سونه وي او سل نقدي پیسې ورسري او هغه مونږ میله وکړو، هغه د 52 تولو چاندۍ قیمت ته رسي، نو په داسې صورت کې دا کس صاحب نصاب دی، په ده باندې قرباني چې دی واجب ده. نو که په دغه ټیم کې د ده سره پیسې نه وي، یعنی دی خو صاحب نصاب دی خو نقدي پیسې ورسره نشته دی، نو دی به باقاعده د چا نه قرض اخلي او دی به قرباني کوي. ولې؟ ځکه چې دی صاحب نصاب دی. خو یو سړی صاحب نصاب نه دی، د ده سره نه سونه شته، نه ورسره چاندي شته، نه ورسره نقدي دونه ده چې هغه د 52 تولو چاندۍ ته ورسي، نه د ده سره نور داسې څه د استعمال نه علاوه مال دی چې هغه د 52 تولو چاندۍ قیمت ته رسي، نو بیا د داسې کس لپاره قرض اخیستل او بیا قرباني کول دا ټیک نه ده. قرباني دا صرف په صاحب نصاب کس باندې راځي، نو که هغه سره پیسې وي نو هم به قرباني کوي، او که په موجوده ټیم کې ورسره پیسې نه وي نو دی به د چا نه قرض اخلي او په هغې باندې به قرباني کوي.